السلام علیکم ګرانو کتونکو، زما پښتو معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. آیا پوهیږئ چې جنګ کوم طرف ته روان دی؟ د نړیوال جنګ د خطر فیصدي تر 3.2 ته ورسېده، په داسې حال کې چې اسرائیلو د ایران د هیوي واټر کریټر باندې برید کړی. دغه ځای د ایران هغه مهم ځای دی چیرته چې دوی کوي واصله لري، بالستیک توغندي لري. تاسو به دا فکر کوئ چې دغه ځای دوی ته څه معلوم دی؟ دا د امریکا یوه مداخله ده. نو چین، روسیه، شمالي درې غټ سوپر طاقتونه په دې پوهیږي چې دا ځای امریکا ورته په نښه کړی. نو سوپر طاقتو ته په دې خبره غوسه ورغلي د ایران تیره ورځ د جون میاشتې په 19 د اسرائیل په یو روغتون یو بالستیک توغندی استعمال کړی چې له امله یې 240 کسان ټپیان کړي. دغه توغندي ټرمپ غوسه ورواستلي. نو ټرمپ د برید لپاره سمندري ځواکونه برابر کړل. نو امریکا جنګ غواړي. که امریکا جنګ غواړي نو درې نور طاقتونه چین، روسیه، شمالي کوریا هم جنګ غواړي. نو په بدل کې به خبره خرابه شي. د اسرائیل هغه هیوي واټر کریټر توغندی یو شان اټومي زارې لري چې دغه توغندي نړۍ راپورځولي. که غواړئ چې د نړۍ عجیب او ټکنالوژي هر ډول معلوماتو خبر شه، زما یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زیاته مننه.